اعلی حضرت سلطان محمود تشریف راوړي. زما سلطانه زر کوه جلې په دې کې څه لیکل شوي دي؟ میرمنې زه به روسي ژبه خبرې کولی شم خو په لیک او لوست یې نه پوهېږم ځکه په ما یې درس نه دی لوستلی. پوه شوم میرمنې، تاسو اندېښنه مه کوئ. اوس نو ستاسو په اجازه باید لاړ شم. دې ښځې ته وګوره، سلطانه څومره ځواني، سلطانه څومره ډېر معلومات لري. او کاشکې مجبوره نه وای چې له دې ځایه بیرته لاړه شم. انسانان فکر کوم ته بخیلي کوي. وبښئ زه پوه نه شوم. ډېر ساعت خواته ګوري. زما له مېلمستیانه دومره زر موړ شوې. نه پوهېږم ولې داسې ګمان کوې چې نن هر څه ته پورې اړه لري. خو اوس که لاړ شم نو ډېره به ښه وي. یعنې چې کوم ملګري دې وینې ها نامکه، زه ستا هغه ملګري ښه پېژنم. ریانې زما ګاډۍ چمتو که. د شپې په دې وخت کې میرمنې؟ اوهو په همدې وخت کې ورلګېدله شوې ده، مرسته وکړئ، زر کوئ مرسته وکړئ، ورلګېدله شوې. نامک پاشا له کالیو د لوګي بوی ځي. رښتیا وایې موسی، پرون شپه یوه اورلګېدنه رامنځته شوه خو شکر چې بېرته مې مړه کړه. اورلګېدنه رښتینې وه او یا که کوم چا؟ که رښتیا ووایم نو تقریبا دواړه یې وو. زه ځم کور ته. ته دې په نوم نه پوهېږې، بیا یوازې څنګه کور ته به لاړه شې ها؟ ته اندېښنه مه کوه، کور زما په یاد دی. رښتیا وایې، کوم سړی چې په ګټه وي بیا دې ښه په یاد وي. د خوړو په خوند ښه پوهېږې، د هر څه په اړه ډېر ښه معلومات لري، خو کله چې د نوم پوښتنه درنه کوم بیا وایي چې نه پوهېږم. دا د خدای کار دی، زه څه کولی شم؟ مخې ته دې ګوره چې ونه لوېږې. زه پوهېږم څنګه لاړه شم، ته اندېښنه مه کوه. د پاچا لورې